کم انسان چې ترقی کړی دا هغه شاته یو زنانه موجودی چلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم من وحی را لکنه بخاری شریف کی روایت ته كيف قد الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام من وحی را له او یرید نبی علیہ السلام کور تراغه چا تسلی ور کړو حضرت خدیجه ته تسلی نه ور کړی نبی علیہ السلام پیغمبر دی خاتم النبیین دی تسلی سو ور کړي زنانه ور کړي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تابع الله نه ځای کې ته خود غریبانو مرسته کې د خپل رشتہ دارانو سره سلوک کې چاته تکلیف داغین تکلیف لرکې تابع الله نه ځای کې راځه زما ترز عالم دی هغه خو له بلټ داغه معلوماتو کې د سوق ستا خو راغلیو مګر چې ورقه ابن نوفل لاړه هغه ته سوي دا هغه فرشته د کوم فرشته چې حضرت موسی علیه السلام باندې راغلی و حضرت جبرئیل راغلی دا مشوره د چا و د حضرت خدیجه و رضی الله عنها او د دین اسلام اکثر حصہ چې موږ تر رسیدلې ده د زنانو په باب کې هغه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها راغلی زنانه ډېر زیات خيارانی ښه داسې نه ګورې نه بلقیس وي مفتی نه ده د مفتیانو مسلې کې خلکو ته نسوي كأنه هو زما په خیال د هغې په شان دی و اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین دا سلیمان علیه السلام خبره او دا غسر چې کوم خلک و اوتینا العلم من قبلها چې مخکې مونږ ته دا پته وه چې دا به دا خبره کوي چې او دا زما هغې په شان تېر ځکه دا ډېره هوښیاره ده الله جل شانه مونږ ته ویلي چې بلقیس هوښیاره ده وكنا مسلمین او مونږ دا خبره تسلیمو وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين دا الله جل شانه فرمایي چې دا بلقیس در دینه مخکې کافر و چونکې نو سمې لارې نه الله جل شانه ساتلې وه اوس دا سمې لارې ته را روانه شوه نو چې کله سلیمان علیه السلام بنګلې ته راننوته سلیمان علیه السلام هغه ورته وفرمیل چې راځه ادخلي الصرح ګوره دې ادخلي الصرح بنګلې ته داخله شه په دې کې یو ډېر لوی سبق دی یو ډېر لوی ادب ښیي الله جل شانه چې سلیمان علیه السلام دې ته وایي چې راننوځه بنګلې ته دا په خپله نه ننوتې مطلب دا بغیر اجازته کارونه نه دي کړي نو هوښیاره ادخلي الصرح سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل چې راځه بنګلې ته راننوځه کله دا فلما رأته حسبته لجة سلیمان علیه السلام انداز چې سلیمان مخکې د دې نه څه خبرې مشهورې وي دا چې د هغې دپاره سلیمان علیه السلام دا لاندې شیشه سلیمان علیه السلام ډېر عجیبه بلډینګ جوړ کړی داسې عجیبه لومبی شیشه چې چا ایجاد کړی سلیمان علیه السلام لومبی شیشه حضرت سلیمان علیه السلام لومبی صابون چې چا ایجاد کړی دا سلیمان علیه السلام لومبی په کاغذ باندې لیکل حضرت یوسف علیه السلام کړو دا یو لوی تاریخ دی صحیح ده خیر هغې طرف ته نه ځو خبره دونه ده چې الله جل شانه فرمایي چې دې سلیمان علیه السلام چې راننوځل سلیمان علیه السلام بنګلې نقشه داسې وه چې ګیر چاپېره یې کوم ټایل لګولی و ګیر چاپېره چې کومه شیشه لګولې هغه ریفلیکټډ وه یو څیز به پکې ښکارېدو او لاندې چې په ځمکه باندې کوم فرش اچولی و سلیمان علیه السلام هغه د شیشې وه هغه شیشې چې ریفلیکشن پکې کېږي څیز پکې لاندې ښکاري هغه شیشه وه او لاندې داسې تیز اوبه حضرت سلیمان